مسلسل روجې نیوه د دې نه منع راغلې ده غوره طریقه او غوره روجې رسول سموي چې دا د داود علیه السلام و هغه څه ده یو ورځ روجه یو ورځ بوزه به یو ورځ روجه یو ورځ بوزه نو دغه نصیحت ته زموږ دغه ځوان ته چې الله یې ستا په ځوانۍ کې برکت واچي خو دومره ده چې د شریعت نه موږ مخکې نشو تللی یو ورځ روجه او یو ورځ بوزه عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما دی په ځان لازمه کړې وه چې زه به هر ورځ روجه نیسم او ټوله شپه به تهجد کو رسول ته چا وویل عبدالله دا خبره ګوری رسول ته تا ویل او یا رسول الله ما ویل ځواني ده رسول ته داسې مه کوه په میاشت کې 3 ورځې روجې نیسه او دا ځوان به ته به دې سره ټینګ کې به 3 میاشتې باندې دغه سم ځوانان دي هغه یا رسول الله زموږ دې ځوانۍ ته وګوره 3 ورځې روجې په میاشت کې زه چې دا کسان وایي چې زموږ په دې ځوانۍ پورې بس برسېږي چې دغه یو میاشتې ته نه شي نو هغه دغه رمضان ته ډډې لګولي که راشي چې راشي ما هغه په دې نیسو چې پرېښودی نه شو لکه پرېږدو خلک وایي ته ځان ته څنګه مسلمان وې نور که داسې لږه لار پکې میلاوېدی که نه که لږه لار میلاوېده نه بیا د مزدورۍ لپاره دغه هم پرېږدي خو لار پکې نشته نو هغه یا رسول الله دا 3 ورځې زموږ ځواني ده رسول الله ته بیا صحیح ده نو د پیر او د جمعرات په ورځ روژه کوه هغه یا رسول الله طاقت ته دین هم ډېر دی بیا یو ورځ روژه او یو ورځ بوزه او بس مطلب دې نه خو هسې نشته په دې باندې عمل شروع کړو بیا چې کله بوډا شو نو ارمان وکړو چې ارمان به د رسول صلی خبره منلې هلته خبره به ځان لازم کړې وه نو چې بوډا شو نو بیا به یې څه چل کوو سبحان الله هغه به خپلې خبرې نه واپس کړي هلته خو ویلي چې یو ورځ به روژې یو ورځ بوزې نو بیا به یې 10 ورځې روژه کړه 10 ورځې به بوزه کوله او د مرګه پورې د هغه دغه ترتیب نو دغه روټ زموږ د نصیحت دی چې یو ورځ دې روژه کوي یو ورځ دې بوزه کوي د دې نه اخوا دې نه ځي والله اعلم